ما ورته یو څو خبرې واورولې نصیحت مې ورته وکړو دغسې نه هغوی وتښتېدو خو نور خو زما اوس نه رسېد او عمرونه به یې داسې وو 12-14 کاله دغې کې دی به ته راټینګ کړي چې لوی شي دې کارونه دی به راټینګ کړي موږ یې زه به نن دا خبره لږه صفا کوم او خو به کېږي به نه یو نقصان خو دا شو چې زموږ نه دین پاتې شو د شهوت د انسان نه دین پاتې کوي لکه یو سوچ به ستا بس یو دماغ نشه شي نشه ښځه او ښځه یو والعیاذ بالله لک ولک دویم کار د یهودو چال ته ګوره زمونږ سړي خراب کړو د هغوی مردانه طاقت یې ختم کړو نو د هغوی ښځې راولګېدې په نورو هلکانو پسې لاړې او د هغوی نه خپل شهوت پوره کوي دا د یهودو د لاسه زما ځوان د 14 کالو په عمر کې لغړ فلم ګوري او هغې ته شهوت په خپله پوره کوي دی به سبا له ښځه وساتي د ده به سبا له بچي پیدا شي دویم دریم څلورم واده خو پرېږده دا خو د ځوانانو کار و پخوا خو ما ته دا ووایه چې دا ځوان به یوه ښځه وساتي یوه به وساتي چې د ده د 14 کالو د عمر نه 14 کالو د عمر نه د دا قصې کوي ما له به دا ګرنټي څوک راکړي چې دی به خپلې خور ته څه نه وایي دا فلمونه چې وګوري د ده نه زناور جوړېږي که نه جوړېږي زناور دماغ نشه شي نشه بلکل د دې ټیم کې نه مور پیژني او نه خور پیژني او نه لور پیژني او شوي دي داسې اوس په انټرنېټ هر چا سره دی چې لیدلي داسې واقعیت کې نه هم دي لیدلي دنیا واقعیت شوي دي وایي لور سره یې زنا وکړه مور سره یې وکړه خور سره یې وکړه او بل ولې نه و لیدلي پښتانه نه اوسو ورور د خور سره واده کړی و لیدلي مو که نه و لیدلي لیدلي هم که نه ده دا پښتانه نه و مسلمانانو که نه و مسلمانانو ورور د خور سره واده وکړه دا برکت د دقې انټرنیټ او فحاشۍ ده چې یهودو به مکې خوره کړې ده دا ما تاسو نن ګورئ حقیقت بیان کړو او په دې ومانه که څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي زه خو دې څوک نه یم خوشحالولی چې حق پټ کړم او خوشحاله کړم نو دا د یهودو ډېر غټ چال دی چې موږ یې مصروفه کړو په څه کې په شهواتو کې او دویم کار یې دا وکړو چې موږ یې مصروفه کړو په نشو کې اوس زموږ ځوانان د پول لاندې ناستي په مقبره کې ناستي په باغچه کې ناستي او دغه ستنې وهي او دغه اشیا ورسره یو هغې ته سګرټ نیولی او دا سګرټ یې ډکوي دی خبر دی چې په دنیا کې څه کېږي د مسلمانانو سره نه دی خبر دی خبر دی چې قرآن او حدیث باندې عمل کمې درجې ته رسېدلی دی څوک یې مني که نه مني غریب د خپلو چرسو غم وړی د خپلو هیروینو غم وړی د خپلو پوډرو غم وړی نو دا د هغوی هغه طریقه وه چې د ډېر حده پورې په دې کې هغوی کامیاب شوي دي الله دې زموږ د ځوانانو زموږ د ښځو دې الله حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالی دې موږ د فحش کارونو د فحش فلمونو د فحش تصویرانو نه دې الله موږ لرې ساتي په امن او امان کې د دې سره زموږ د درسونو اختتام ته ورسېدو او انشاءالله پر روان درسونه کې به بیا غزوة بحران او دغه شان یو سریه زید بن حارثه د هغې تذکره او د هغې نه بعد بیا د په اسلام کې یو ناشنا غزا غزوة احد د هغې سیرت به شروع کېږي الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو دغه شان دې الله موږ او څوک چې دا پروګرام ګوري او څوک یې چې ویني او څوک یې چې اوري الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې یو ځای کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.